کلنایکا او جی د جرګمارو ستا رشتې باره کې څه معاملات توی کړلو جرګمار ووی او. دا بوډا دې ته نه ورکوم خبره خوښه ده ستا د 007 پارټي والے رونه چې دي کنه دی بستا په کوم ورځ په کار راځي ملګری خبره کا واډر مخکې سبق کو د دې کار بو کې کنه تماشا پیدا کا او دا دې دوه نو اصل کې اکیله تنخوا به مو ته پرې د پوج زما ته پوز مزوم آسان غونډه څه شي زیات کې چو دا مړ ته ماته وره مسلمان مالنګ والی چو دې د ټیبل کار ولاړې نو موس پناسته کې پوښ زما سره بولاړي ای که خونیا د چل کو پوښ ستاره تنهایم زمانه برداشت کیږي ما چې پوښ د چل کو چې وتاړه زی کومه او ان شاء الله تعالی زما نوم چې پکرانه شي ده سلام علیکم ایو قیدی ایو نیازکا لکه دې کله را پرېخي الګا دا خبره پرې دا زما غاشنا په کم جیل کې ما مردان جیل کې لټ پلټ کوله کوم نه لیدو دسخر په کور کې نو واده کله کړی خو چې دې څنګه ونیولې دا غي نه یو هفته پس واده مړه ما ته مور خوې پوښوي چې لکه دې یارانو دوستانو سره جوړیږي خو مړه زه سړی نه پوښ ما ته شان ډیمانه پر دا شان ډډه جوړې پوښ او مړه پر یارانه دوستانه چې سره نه منم پوښ پیمان چې لکه سلالت ته بګي یار چاته کې چاته خېګل نه ورکړه دا شان دې سلو نه جیل ما دې کو او هغه دا شان د وځه معاملات پکې لکه جګری خبره وره د سی حساب دی کنه ما ته به غیرت خلک په نظر نه راځي د ما سترګو کار پرې خو دې ستا یارانه ته زما ولشت سلام دی زما خپل ګوتی وباسه ولې زه ته به زره منم ته بیا ولې لکه دې کار وکړه ستا پټاسو کې زلاله ما سلو نشه جیل تیر کو پوښ تا په کې دا وعده کړې بیمانه خلک نه خو نه زما ته پوښ خبر راغلی یو کیلو امان خو راولې غزالي په جیل په وچو روټور لري په خېټه تل کړی ته راځه دروندار د لاس یو کپ شی به وکي ولې غوسه کېږي په دې چې دې پات راوستم کې نظر ستا سره تلې وي خدي السلام علیکم وعلیکم السلام ناوې بخیر علي خدای دې وبخښي ورشه خدي او دوه پیاله مدنه که چې جوړه کړه چې ته جوړو ما او ته لکه خورا شم د سی میوچوال انډرستانډینګ یو سره برابر کړی دی یې کلاري سړیا نن خو مې د سره ولیدي خو د بیا لپاره مې د سره ولیدي کنه لا خپې در لماتم ما دې به مانه په سر باندې سلام باندې جیل سره کو لکه تر بیا چې اوس کنه زما سره تعلق پرې دا پوښ پر خپل د لماته کړی ډېر بدرنګ بخکاری بای بای ټاټا ګډ بای گیا داجی السلام علیکم وعلیکم السلام دا مې اصل کې مرګلې دی دوبه نه راغلې دی ډېر مالدار سړی ماته ان شاء الله ویزا لکومه په خو بس ویزان سره دی بوزم اخر دا ملمت کېنه ورشه ته ملمن سره وړه بس وبو ولا راوړم نو نه کنه هغه خو چې ستا په شان ټوټپاري سړی نو هغه خلکو براوړي دا خو د کار ملمه دی خوشي ولا راوړه بس روپیا راکا دا ولا پکې نه ښه دوبه کې کنده کې پاتې کیږي په دوبه کې په بلجیم کې چې دله په عربیانو څه شي جوړ کړي ستاسو زه لکانم را سره پکې دي خو نمونه نه راځي دا چا سو کې یاره جی زما خو مور او پلار نشته یتیم یم ستا مور پلان نشه او ستا رنګي د ما یو دیو اگر ان الله غستی پس دې نکته د ما دوی زه سعید ماما دوی راته شو ماما جی کوم خامي بوزي ماما جی نه داجی وایا کاکا داجی کوم خامي بوزي د دې کار کو کنه شتام پروش له وردو چې تا کم جیدات دی اوبه د ما په نوم کې او بیا وردو بینګ ته چې کم حساب کتاب دی هغه به روباسو د کور حالات هم خراب دی دا کشرور دی نه دی دا لوپر دی ماما جی لوپر نه دی نو وسخوار دی ماته تر ځان میلمه جوړ کا زما غپلار به بوتل لاوړي او ته به مسکو زه به مسکم زه په دوبه کې نه مزوري دی پوری کلیمه دا بوتل د سره دی خوراوړه داجی چس مې تیسته نه بیا هم دی خوراوړه نو ستا خو شوګر دی ځان په وینم خو دی خوراوړه اجي سیب ماده چپ شکه تا ته خو وېځه لګوم بای بای ټاټا ګډ بای گیا قراندار سلام علیکم وعلیکم سلام سیدی دا غیر رومانچک پس راغلی ما نو یو کې بیماری نه خښوي چې ځان سره د خړغه چکر له بوزو دا هغه ټي بي ده او سینې مکمل جام ده او ما ته پته تاسو بیا الته ډکه تشي کوي او لوګي پم بدرالي نه خدای شته چې سیګریټ په خوام رانه تیر نشي ما مونږ په ان شاء الله جوس موسوس څه مسله نشته ته صرف را بارې کا زواس کومه ته کوزینه ګوره یا خانو اجازه مړه د پس بیا راغلی اعتراض وې دي یو خپل ته ځو چکر نه وګوره ډاکټر ته په لیکل دي قوت خیر بدین کو زه ته ویم نه بځي ها او ته هم د 33 انچ ال ای ډی لګولې دی اسی په کمره کې اترز بیا سړي ما وی چې له غونډه کې خپل ته چکر درکمه ډیره بیماری په کور تر نه بورشه نه وای
یاره ترې یو څه به سره شل پیرې تللی وي یو ورندار نه دی تپوس وکړم ما ورته سره مختورونه کې چړې دي کېږي لاړ شه ورسره ځه بس راځه ای ترې زویه ما ته ډاکټر پایل لیکلی که نه ته لاړ شې چکر اوس به دا وخوري سړیا زر زر دا جامې وغوړوه ماښام دپاره به تنور هم لمبه کې ترس زوی سلام علیکم وعلیکم سلام دا ورندا دی ورور په شان ته ترس به سر نه پرېږدي نو ما دلته جوس راوړم دا قبول کا هېڅ وله راوړې بیا خو سم سړی خو چې دا نشې تماشې پکې په دې نه خفه کېږم ترې زوی په جوسو څه کوئ یو کش په دې راوړی لرې شه بدرنګه صحت خیال ساته سړی دا ولې ته خو سم سور شوی دا اصل کې صحت ته وټامن برابر شول کنه تا خو دې جوس ته سمه ساه بنده کړې لږ په کلاره فرهون کار څومره غټ ظالم و خو د ټي بي بیمار ته د جوسو په نڅا کې سرګټ نه و بند کړی بے خطرې خو لوګي به تیر کړی وې کنه बाय बाय टाटा गुड बाय गया